السلام علیکم ګرانو کتونکو د ښکلا ټي وي سره حکیم الله حاضر دی او نن موږ سره فلم سټار ګلوکار یو داسې فنکار دی چې نوم یې درته وایم زړه به هم خوشحال شي وایي چک چجي جنګ اشملي ستا په سمین جان څومره روپۍ دي؟ 1,00,000 روپۍ. اوس موږ پوه شه او سمین جان پوه شه. Adega kadriya, saga saraya sadaya vagisto kana, ashino nazoge vaziyo. په زوی کې ډېره هوا راغلې بل عظیم جهانګیر بې عزته کړې دا پیاغه ګیس وباسم ګیس راځئ لکه آفرین ډېره مننه نو تاسو به زمانه ښه پېژنئ نو څوک دی راځئ چې ستاسو سره تعارف په خپله وکړي سره چې دا طواف سرحدي نه ما خو رښتیا نوم واخیسته درته وایم طواف سرحدي صاحب سره ولاړ یو یو څو خبرې کوو نو ډېره مننه طواف سرحدي صاحب ستاسو السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم الله صاحب ښه طبعه ښه ده ستاسو د چینل ډېره مهرباني چې موږ له دومره ټایم راکړو او موږ د خپل فخر و دا موږ فخر کوو چې تاسو موږ له دومره اواز وکړو په دروندوالي باندې نو انشاءالله تعالی چیرې بیري او برابره ساتو ولې نه دا تا موږ ستا عزت نه دی کړی تا زموږ عزت وکړو ته رالې الله دې عزت وکړه قدرمن چې طواف سرحدي صاحب دا راته ووایه چې تا به مخکې په دې سټیج باندې ګانې کولې که نه نو د دې ګانو نه علاوه څه داسې اداکاره به سره بیا بل تپوس بیا کو خو د ګانو راته ووایه یاره سر داسې کار دی چې زه خو راوتې اداکارۍ لرم چې اداکارۍ راوتې یم هغې کې ګانې چالو شي چې ګانې سټارټ شو هغې کې بس لږه کمیډي م وه که نه لږه مستي م پکې وه لږ ماحول پکې و که نه نو بس خدای پاک هغه شی هم دغه کو ایډ کو او فلمونه هم پکې ووتو اوس هم زما شو ده د شاهد او زما او د وږمې او د لاور جنکې دي په ارشد سینما کې مې شو ده نن اخرنۍ ورځ ده نو بدل ته مازدیري وکړه د خپل ټولي له چې نن موږ د څومره فنکاران را جمع شوي یو که نه نو دا ډېره ښه خبره ده چې موږ یو موټی نه شو که نه نو داسې کېږي نه که نه نو یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې که نه نن سبا تاله پته حکومتونه هم چا سره تعاون نه کوي که نه او نه حکومت تا رسه درکوي که بیمار پروت بسه نو دا خو هغه نه وایي چې یاره د ملک دا ستوری دی که نور ملکونو کې وګوره د فنکار ډېر زیات عزت دی همدې ملک کې پنجاب کې وګوره اسلام آباد کې وګوره که نه نو زموږ په دې پښتونخوا کې مطلب دا چې د فنکار هغه عزت نشته دی که نه نو موږ ته لکه د میرني زوی غوندې ګوري موږ له د میرني زوی نه چې هغې هم بدتر ګوري لکه هغه کمیټۍ کې هغه نه هغه سرې وردینې چې اچولي هغه چې سرې اوچته خلک راته ګوري په والله مې د قسمې که زموږ حق دی زموږ په دې حکومت باندې حق دی ګوره دا حکومت پکار دی چې دې ډول یو وظیفه ولګوي دې ډول یو کوارټر ورکړي کوارټري ورکړي ولا سلیماګانې جوړې کړي فنکارانو له هالونه جوړ کړي د شوګانو دپاره لکه دا غریبانان خو نه الوګان خرڅولی شي نه ټماټر خرڅولی شي نو لکه مثال دا دی که نه حکیم الله صاحب تاسو پخپله پوهېږئ که نه چې اوس زه که ټماټر لکیم چې هغه شي ټماټر په 80 روپۍ دړی نو خلک به بره ګوري چې یاره کیمرې کوم ځای کې لګولي دي نو ټماټر به څوک نه ټماټر به خسا شي نو موږ دغه دی بس مطلب دا دی چې فنکار دی او اداکاری په خپل ځای باندې هر څه په خپل ځای باندې خو دا یو خبره موږ هم حکومت ته درخواست کوو چې دا کوم فنکاران بېروزګاره دي چې دوی ته د خامخا څه وظیفه لکه د طواف سرحدي خبره چې وظیفه دې ورته وشي ولې چې دوی خو دې نه پسې بوډاګان چې کار نه کېږي تاسو ورته ژوند دي نو دې له خو نه دې باندې کار که تا ته څوک ووایي چې یاره دا ټاټکۍ خو چلوه نو ته به لاړ شي ټاټکي له تا ته چې وګوري چې یاره طواف سرحدي دی او چې وروره دا شل دی زما تا سره کار نشته دی یار ته ځه نو بیا هم هغه ټاټکۍ هم پرې نه شي چلولی نو حکومت له دا پکار دی چې خامخا دې له وظیفه مقرر کړي طواف سرحدي صاحب خبره ستا کړ کومه لکه مطلب دا نه دی موږ به ټاټکي مو اوچت کړو هر څه به اوچت وکړو که نه خو لیکن دا دی چې دې پاکستان له لکه مطلب دا چې موږ به دې له څوک وو عطاالله نازي او کم میډیا حسن صاحب او خیر محمد صاحب او غټې بلاګانې که نه لکه مثال دې ملک دپاره ډېرو څه نه دي کړي په حکومت کې چې په پوج کې پروګرام وي په ټکسله کې نو موږ پکې حاضر یو که په پولیس کې پروګرام وي سپي صاحب الله دې وبخي ملک سعد صاحب ولا چې هغې موږ له زر کوارټر لېږلي یو خالي فون وکړه طواف خان موږ به لاړو بس خبره کوم لکه موږ هم دې حکومت دپاره مطلب دې خالي فون کوي موږ هر څه وکړو که نه نو دې حکومت له هم پکار چې یو ټولۍ راغونډ شي او د دې فنکارانو چې کوم لکه د دې حق وي لکه اوس نن سبا خو نوي راوتي څوک په سټیجونو ګډېږي څوک دا کوي لکه اوس چې کوم د چا د 25 سال نه اخوا فن کړی وي که نه د 25 سال نه بار د هغې حق دی وظیفه حق دی نو موږ د دې ملک او د پاکستان اوس مطلب لکه دې وایي مطلب دا چې ایټیم
حکومت یتیم حکومت باچا نشته صدر نشته یو شی هم نشته کنه نو سم نشو ویلې خو موږ دا ویو چې دا حکومت جوړ شي نو په کار دی ګوره چې وټونه یې موږ دې ټول ولاړو داسې مطلب دا چې غلام علي صاحب زموږ ډېر ښه دوست دی ډېر ښه ورور هم دی لکه مثال دا چې موږ سره هر ځای کې هغه منډه والې ده مطلب دا چې اوس نه 30 سال یار مې دی 30 سال ډېر عمر دی کنه نو والله چې زه اوس هم راغلم ویل هلکه غلام علي صاحب راځي کنه نو زه والله د فنکارانو نه راغلم زه غلام علي صاحب سره ملو شو تواب سرحدي صاحب بالکل دا کوم خبرو کې دا رښتیا دي او تواب سرحدي صاحب دا راته وایي چې د فلمونو د کم دور نه وي د اوسني دور نه که د مخکې نه تر هغې ولاړه اوسه چې تر څو زه لوټونه در کوم موږ ستا په وجه زما ورور جیل ته تللی او ته لکه د کونترې په شان هوا ګرځې نه اوسني دور نه وي چې موږ د ما تقریبا کم از کم وشو یو 24 سال مې پکې وشو 24 سال چې زه لاړم بدر صاحب بوډا و بدر صاحب بوډا نو هغې کې بس پیاله فلم ما د ویلن کړی د هغې فلم نوم مزدور بیا دویم فلم یو هغه د نواز صاحب بیا دویم فلم یو کو خاندانی بدمعاش چې هغې کې بدر منیر و نعمت سرحدي صاحب او الله دې بدر صاحب وبخي او نعمت سرحدي صاحب د خدای ژوند ورکړي نو ډېر ښه فلم و خاندانی بدمعاش زوړ فلم و بیا مې هغه وکړو بیا بس باډي ګارډ بیا جشن بیا کومندان بیا شنغارې را چالو شو بیا کنه نو بس هغه ډایرکټرانو له خوند ورکو کنه نو بچ ښه کار کوي او ښه ښکاري او خلک د لاسونه پړه کوي دا دی علي کنه دا خلک دی علي کنه بالکل بالکل باقي خپل پويږي سر نه نه بالکل خبر داسې ده چې واقعي تاسو فنکاران یې فنکار ډېر په مشکله پیدا کیږي هر سړی فنکاري نشي کولی نه دې ته خیالي تواب سرحدي صاحب زه ستاسو ډېره مننه بدر منیر صاحب سره یې کار کړی بدر منیر صاحب سره څنګه نو بدر صاحب خو داسې یو داسې هستي وه او یو داسې تاج و او یو داسې اکټر و نو بدر صاحب په خپل ذاتي داسې اکټر و چې هغې به میک اپ نه کولو خاورو کې به سر ووهلو او بس راځئ وی ډېر ښه دی وکړه دلاوره ډېر زه خو په تا پسې راغلی وم ما وی چې زه به یې د ځان سره بوځم ولې چې ته زما ورور او بیا د دې ټول جایداد مالک خو په یو شرط باندې چې ته به دا ټول بد کارونه پرېږدې او به شوټینګ به چالو کو بې کبره سړی و ډېر دروند سړی و ځکه والله الله عزت ورکړی ګوره حکیم الله صاحب ته به ګورې چې الله چاله عزت ورکړی که نه نو ته وګوره هغې کې چې د هغې په شا باندې بیکګراونډ څه دی نو ځکه والله الله ورکړی که نه نو که ته یو سړی وګورې چې را کوچ د موټرونو دغه دی ګوره په ملت کې بیا ختم وي الله تعالی خو قبر نه مني که نه الله و چېر څه کوي دا ډېر خلک وایي دا فنکاران دي دا به جهنم له ځي دا ډمتوب دی دا فلانی دی قسم مې دی په خدای چې یاسمین خان دی الله وبخي زړه اکټره وه او شپږ میاشتې قبر نه بعد راوښکله او داسې پرته وه تازه په ګلانو کې لکه دا ډېر خلک دا خبرې کوي که نه نو په دې هم سړی ګناهګارېږي الله د نه په یو خبره باندې هم رضا کېږي دا خو به منې که نه ګوره الله خو ډېر غټ دی که نه هغه پور رحیم دی غټو هغه خو به دنیا او اسمانونه د دې محتاج دي مایان د دې محتاج دي په چینجي کې چینجي له په کاڼي کې رزق ورکوي نو یار موږ له په ولاړه نه راکوي نو د دې ټول حکومت له دا خاص کوم چې د فنکارانو لپاره د حالونه جوړ شي د فنکارانو له د کوارټري میلاوي شي د فنکارانو له د سلیماګانې جوړې شي چې موږ دا ټول پکې کار کوو چې د بچو رزق هم روان وي اوس موږ چا نه حکیم الله صاحب نشو غوښتی چې 1500 روپۍ موږ له قرض راکړه صحیح خبره بالکل بالکل تواب سرحدي خبرې بالکل د کاڼي کرښې دي او موږ د آرټسټ ایکشن فاونډیشن کم د فنکارانو ګروپ جوړ شوی دی د اداکارانو نو موږ دا وایو چې دا یو پلټفارم باندې ودرېږي او دې له چې دی د حکومت نه څه وظیفې یا څه داسې امداد په شکل کې راشي او وله ورکړي نو ستاسو ډېره مننه دا تواب سرحدي صاحب ډېره مننه نو زه اجازت غواړم تاسو نه د الله په امان د خدای په امان